ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له حنیف اتمر کوو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر نن ایران ته تللی او په تهران کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره لیدلي. د نوموړي د سفر اصلي اجنډا په یزد ښار کې د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو پیښې څېړنه بلل شوې. رحمت الله نبیل وایي د سولې پروسې په نوم څه نشته، یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ معامله روانه ده. نبیل ویلي د نورو په خوله سولې پروسې ته خوښي ښودل د افغانانو په خیر نه دي. نبیل ویلي د پاکستان هدف دا دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان موجود جمهوري نظام او اساسي قانون سوال لاندې راولي. حافظ عبدالقیوم د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له یو برید روغ وتلی. د راپورونو له مخې وسلوالو د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نوموړي پر موټریز کاروان برید کړی. په دې پیښه کې دته کوم زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی وژل شوی. مایک پامپیو امریکا وایي د ترهګرۍ او ستونزو پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو حنیف اتمر ته په یو پیغام کې د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره بل نږدې کار کوي. امریکا سفارت په کابل کې د امریکایي سفارت یو شمېر ډیپلوماتان، قراردادیان او سیمه ییز کارکوونکي په کورونا وباخته شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې تر اوسه د دغه سفارت شاوخوا 100 کسان په کورونا وباخته شوي. او له پاکستانه خبر داده چې د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو پر لومړي وزیر عمران خان او عارف علوي غږ کړی چې ژر تر ژره د استعفا وکړي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان د استعفا ورکړي کنه دوی به په وړاندې سختې پریکړې وکړي. روغتیا وزارت د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني ویلي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې او مړینه مخ په کمېدو ده او دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبر بللی. او وروستی خبر دا دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل ویلي چې روانه اونۍ له افغانستانه پاکستان ته صادرات پیلېږي. عاطف مشعل ویلي چې دغه صادرات په روانه اونۍ د جنوري له 22 څخه د تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندرونو څخه پیل شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.